طاقې ګرځي. حاجي فراد احمدزی ما د بغلان ولایت اوسیدونکی. دغه ساحه د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ او د بغلان صنعتي ولسوالۍ تر مابینه د زراعت پوهنتون ترڅنګ د غوربندیانو کلي سر پورې پلچک غوربندیانو باندې مشهوره ده. دا هغه سر پورې دغه ساحه ده او غواړم دې ساحې په باره کې تاسو ته معلومات درکړم. دا د طبیعت ښکلا ده چې دا په پیسو نه دي کرل سوي او چا کرلی نه دي. دا یو د الله پاک یو لوی قدرت ده چې په بيدون لکم هغه نه کرل سوي دي. موږ غوښتل چې نن بغلان مرکزي ته لاړ شو د کرکټ لوبې ته، خو بس دوستانو داسې په دې سرکه په سر هم دا ولیده او ته راتاو سولو. تاسو دې ښکلا ته وګورئ. موږ په بغلان ولایت کې له دې نه هم ښایسته ځایونه لرو چې د کارکر په دښته کې دي. زه نږدې نه ورغلی یم خو بدبختانه ځینې ملګرو ته چې وایو چې ورسو، ملګري زړه نه ورته ښه کوي دې په خاطر باندې چې هلته امنیتي ستونزه ده. نو دا بعضې کسان ډارېږي هلته نه ځي. پلو پورته په دې غونډیو کې نور هم همداسې ګلان شته، خو موږ سره چون وخت ډېر کم ده نو غواړو چې تاسو ته دغه لنډه لنډه ویډیو وګورو، دروښیو. هغه ساحه خو م شاته را پرېښوده. جان دا راغلم ولا دا کوم بدبخت ریبدلی دي، دا کار ښه نه ده کړی. والا رښتیا دي ویلې چا زړه نه کېږي چې لاړ. دا سمرجان ده، سمرجان احمدي زموږ د کرکټ میډل آرډر بیټسمین، او دا هم منیر جان ده، دا هم د مونږه آل راونډر ده په ټیم کې. دغلته مې سمرس یو عکس اخیستی و، ډېر ښایسته ځای نه و. دغلته دغه جي کې ډېر سو نو ځای دونه ښایسته د عکسونه به خامخا ډېرېږي. دغه جي ته خو بېرته راځو. دغه جي ته دغه تاسو دا څونه غرونه چې وینئ دا ټول هم دي. د کوم ځای به یې تاسو ته دروښیم نو راسه هلته سمره